قدرمنو لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. تاجکستان او ازبکستان د افغانستان نظامي چورلکې نه ورکوي. دوستانو ویډیو را سره تر پای وګورئ. رویټرز په یوه خپاره کړي ځانګړي راپور کې ویلي چې ازبکستان او تاجکستان غواړي له افغانستان څخه ورغلي نظامي چورلکې بیرته افغانستان ته ور نه کړي. سرچینې ویلي چې دا نظامي چورلکې د کابل د سقوط پر مهال ورغلې وې. رویټرز په خپل راپور کې ویلي چې یادو هیوادونو له امریکا غوښتي چې ځینې دغه الوتکې له ځان سره وساتي. سرچینې د امریکا چارواکو له قوله ویلي چې د امریکا لا په دې تړاو پریکړه نه ده کړې. رویټرز په خپل راپور کې زیاتوي چې امریکا باید د یادو هیوادونو غوښتنې وڅېړي او وروسته به په دې تړاو پریکړه وکړي. د یادونه ده چې د جمهوریت د سقوط پر مهال افغان ډیپلوماتانو ګڼ شمېر نظامي الوتکې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ازبکستان او تاجکستان ته وروړې وې. له یادو الوتکو ځینې یې لا هم په دې هیوادونو کې ساتل شوي دي. طالب چارواکو لا په دې تړاو غبرګون نه دی ښودلی او نه هم دا ثابته شوې چې ولې یادو هیوادونو طالبان ته چورلکې نه ورکوي. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیات معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.